مقبوضه کشمیر دا یې همیشه دپاره هندوانو ته حواله کړ. 1948 کې قائد اعظم محمد علي جناح کوم سټیټ بینک قایم کړی و، هغه یې ډېر په اسانۍ باندې او بغیر څه د جنګه هغه یې IMF ته حواله کړ. دا وخت 55,000 اربه روپۍ دا په پاکستان باندې بیروني او داخلي قرضې جمع شوې. دا وخت د پاکستان تحریک انصاف د حکومت 3.5 کاله پوره شو او د پاکستان په تاریخ کې دا 3.5 کاله بدترین دور و او چرته هم په پاکستان کې داسې بده ورځ نه وه راغلې په عام ولس باندې لکه چې د PTI په دې حکومت کې په غریب او په عام ولس باندې راغلې ده. کومې وعدې او نارې چې وهلې وې ټولې دروغ وختې او د هغې نه الټه یې سفر وکړو. په دې 3.5 کاله کې نه یې ځوانانو ته روزګار ورکړو، د 1 کروڑ خلکو سره یې وعده کړې وه د روزګار د ورکولو، بلکې الټه په لکونو باروزګاره خلک هغه بې روزګاره شو. نه یې چاته تیار کورونه ورکړه چې د 50 لکو وعده یې کړې وه. اولنۍ تیږه یې ملا د اوسه پورې نه دی ایښودی. حکومت وعده کړې وه چې موږ به په دې عوامو باندې نور د قرضو بوج نه ارتو. دا وخت 55,000 اربه روپۍ دا په پاکستان باندې بیروني او داخلي قرضې جمع شوې. او د دې حکومت ډېر د بدبختۍ کار دا وکړو چې په دې 3.5 کاله کې د پاکستان شاهرک کشمیر مقبوضه کشمیر دا یې همیشه دپاره هندوانو ته حواله کړ او د هغه اوږد جدوجهد چې پکې په لکونو خلکو وینه ورکړې وه، قربانۍ ورکړې وې او د کشمیر د ازادۍ ناره یې اوچته کړې وه، د پاکستان جنډه یې اوچته کړې وه، د هغوی ارمانونه، د هغوی امیدونه او د هغوی قربانیانې هغه یې په خاورو کې میلاو کړې او دا وخت د مقبوضه کشمیر په نوم باندې ریاست هغه ختم شو. او په 13/28/29 تاریخ باندې چې کومه بدنما داغ د دې حکومت په لمن باندې جوړ شو هغه دا چې په 1948 کې قائد اعظم محمد علي جناح کوم سټیټ بینک قایم کړی و، هغه یې ډېر په اسانۍ باندې او بغیر څه د جنګه هغه یې IMF ته حواله کړه. او اوس سټیټ بینک په نوم د پاکستان دی خو د IMF یو برانچ دی او د هغې گورنر سټیټ بینک دا اوس د پاکستان پارلیمنٹ ته به جوابده نه وي، وزیر اعظم ته جوابده نه دی، وزیر خزانه ته جوابده نه دی، د هغې تقرري به هم IMF کوي او هغه به ټول د IMF په پالیسیانو باندې به چلیږي. او دغه شان زمونږ په روپۍ کې د هغې قیمت کمولو کې د سټیټ بینک د دې گورنر لاس دی او دا رضا باقر هغه سړی دی چې پخوا د IMF ایجنټ و په مصر کې او د مصر معیشت یې تباه کړ او د هغې نه پس اوس په پاکستان باندې مسلط کړ. نو دا دلته بلکل مار او د سامراج او د مغرب د طرف نه یو مالي وایسرای د حکومت په موږ باندې راوستو. موږ یې غندنه هم کوو، موږ یې مقابله هم کړې ده او پرون چې کله دا بل پاس کېده نو اپوزیشن هم ورسره ملګرتیا وکړه، هرې پارټۍ نه یو کس هغه خپل غیر حاضر کړ او ډېر په طریقه او سلیقه باندې حکومت سپورټ کو او هغه